استاد محترم جوړ په خیر د څلوريزې په جوړښت باندې راته وغږیږه. د لوی بخښونکي خدای تعالی په نامه څلوریزه د شعري ژانرونو په منځ کې بیا هم یو تر ټولو لنډ او مطرح ژانر دی چې ګڼ شاعران یې کله کله د ځینو تاثراتو د ځینو اغیزو او تر ډیره د ځینو مشاهدو په پایله کې لیکي او معمولا یو دغسې شعر دی چې تر ډیره پورې ساده والی لري، خو رنګیني او ښکلا لري او یوه ځانګړنه یې دا ده چې یو موضوعي وحدت پکې موجود وي او تر ډیره پورې بیتونه یې کوشش کوي چې یو واحد تصویر وړاندې کړي، یعنی په هر بیت کې او وبښئ په هر نیم بیتي کې د ځانګړي تصویر او ځانګړي خبرې ظرفیت پکې کم یا محدودیت لري. د شکل په لحاظ خو د څلورو مصرو څخه جوړ شوی دی چې لومړی دوه مصرې مستره دي او یو آزاده نیم بیتي لري یا نیم بیتي لري او ورپسې بله مصره چې راځي یا نیم بیتي راځي د مطلع پیروي کوي. په پخوانیو څلوریزو کې هم تر ډیره پورې چې شاعرانو لیکلي یو ډول ماتوالی رامنځته کېده، یعنی د هرې مصرې په نیمایي کې وقفه راتله او بیرته یې حرکات ترسره کوه. مثلا که سپین او سرې په کور کې تل وي چې نه یې علم نه یې عمل وي، بنیاد یې نشته اخر به خوار شي، بخت به تر کومه ورسره مل وي. اما اوسني شاعران تر ډیره پورې په څلوریزو کې بیا دغه ماتوالي ته پام نه کوي او ډیر ځله داسې هم کیږي چې له یوه غزل نه دوه لومړي بیتونه راواخلي او د څلوریزې په نامه یې ونوموي او یا ډیر ځله د ولسي رباعي نوم ورباندې کیږدي چې هغه بیا یو څه جلا او متفاوته ده له دې څخه. اما په ټوله کې د څلوریزې موضوعات مینې او ښکلا او ښایست ته ځانګړي شوي، کله د ټولنیزو انتقادونو لپاره شوي دي او زه د څلوریزې دغسې هم دي چې له بده مرغه هغه د شعریت له درجه مقامه پریوتي او شاعرانو کله کله د خپلو شعري ټولګو هغه خالي یا تشې برخې ورباندې ډکې کړي. اما د مستقلو څلوریزو ټولګې هم موجودې دي چې کېدای شي موږ هغې ته د څلوریزو شاعران ووایو یا تر ډیره پورې موسیقي او هم ترنم کې مخکې له دې چې اصلي موضوع ته ترنم کوونکی راشي او سندرغاړی راشي نو یو ډول څلوریزه وایي او بیا هغه اصلي خبرې ته ځان برابروي. نو په دې لحاظ باندې محبوبیت زیات دی او ویاندویان یې هم پر سټیج د سټیج چلولو پر مهال استعمالوي او کاروي.